بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو کتونکو السلام علیکم. د ادبي پیج نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان د یوې نوې مرکې سره راغلی و پېښور یونیورسټۍ سره خوا کې بر نوي کلي ته یو شاعر خواله چې پښتو ادب کې ډېر ښه لیک کوي، پښتو ادب باندې مین دی. نو مینوالو ډېر وخت مو نه اخلم، راځي چې پروګرام کې ورته هرکلی ووایو او پروګرام کې دې کلامونه واورو. نو راغلي و د محمد عاصم صاحب خواله. نو محمد عاصم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام، په خیر راغی. ډېره مننه پروګرام کې د وخت راکولو، یو جهان مننه. مینوالو ته به په خپل ادبي سفر باندې لږه رڼا واچوي. جی زه به تاسو ته خپل تعارف دارنګې وکړم چې نوم مې محمد عاصم دی، برنوي کلي سره تعلق ساتم او پېښور یونیورسټۍ سره مونږ هغه یو ریلیټډ یو، خو برانچ هم سوپیریر ساینس دی او بي ایس کوم. ډېره ښه ده. یقینا پښتو ادب کې هم تاسو لیک کوئ، نو بلکل مینوالو ته به څه غزل شریک کوئ. جی بالکل ضرور، ولې نه. دا غزل دی، دا به درته زه ووایم. ارشاد. په سترګو کې اوښکې ملغلرې ګرځولې، په سترګو کې په سترګو کې اوښکې ملغلرې ګرځولې او جانان به مې په سترګو کې خبرې ګرځولې. واه ډېر ښه دی. او ته ګوره د کافر جانان دی ظلم ته دې خیال دی، ته ګوره د کافر جانان دی ظلم ته دې خیال دی، په مرګ پسې زما به یې لښکرې ګرځولې. واه ډېر ښه. ستا هر یو ناز ادا به مې په سر سترګو قبول وه، ستا هر یو ناز ادا به مې په سر سترګو قبول وه، په خپل زړه مې بلها ډېرې خبرې ګرځولې. ډېره مننه. شکي خو دومره وې چې اوف توبه خدایه توبه، شکي خو دومره وې چې اوف توبه خدایه توبه، په پټه به دې ما پسې ملګرې ګرځولې. او مقطع ده چې اسیمه اوس د خولې نه دې غزلې پورته کېږي، اسیمه اوس د خولې نه دې غزلې پورته کېږي، څه وخت خو چې په خوله به دې سندرې ګرځولې. ډېر ښه، ډېر اعلی. یقینا ډېر ښه کلام و. مینوالو پروګرام کې به د نور کلامونه هم اورو. نو محمد عاصم صاحب پروګرام کې به را سره بل غزل هم شریکوو. جی ضرور، ولې نه. د دې غزل نه به درته مخکې یو دوه شعرونه ووایم چې ارشاد. دې ته مینه نه وایي نو څه وایي، دې ته مینه نه وایي نو څه وایي، یار که وایي بد نو زه وایم ښه وایي، او نور خلک به جان څوک به جانان وایي، نور خلک به جان څوک به جانان وایي، ګوره نو عاصم خو ورته زړه وایي. او د غزل دا رنګ دی چې وران مې شو زړګی د ستا د تلو سره، وران مې شو زړګی د ستا د تلو سره، اوس مې شولو ژوند د هجر شپو سره، او زه په لیونۍ جینۍ مین یمه، زه په لیونۍ جینۍ مین یمه، خوښ مې دي اوس ګرځم لیونو سره. او ستا د لاسو نښې چې راواخلمه، ستا د لاسو نښې چې راواخلمه، اوښکې شي روانې د کتو سره، او څنګه چې ایمانه جانان واخیستو، څنګه چې ایمانه جانان واخیستو، خدای دې وکړي داسې هم هغو سره. او وی کتل د مور او پلار رضا ته نو، وی کتل د مور او پلار رضا ته نو، بیا یې کړو قبول د جړېدو سره. ستا هر یو ارمان به مې پوره کړلو، نه به شو پوره زما زارو سره، اوس به لیونی اسیم بیمار وي تل، اوس به لیونی اسیم بیمار وي تل، مخکې خو به روغ شو ستا راتلو سره. ډېر ښه، ډېر اعلی. بلکل ډېر ښه کلام و. مونږ ته هم خوند واخیستو، مینوالو به هم خوند اخیستې. نو بلکل پروګرام کې به یو غزل غوښتنه بله کوو، نو بس بل غزل به را سره هم شریکوئ. جي ولې نه جي، ضرور به درته شریک کړو. غزل دا رنګې دی چې ارشاد. څومره دې هوښیار کړم او پرېږدې خم، څومره دې هوښیار کړم او پرېږدې خم، مړې تا خو یار کړم او پرېږدې خم. ډېره مننه. څومره دې هوښیار کړم او پرېږدې خم، مړې تا خو یار کړم او پرېږدې خم، ما ویل منزل ته به یو ځای زمونږ، ما ویل منزل ته به یو ځای زمونږ، تا خو را ګزار کړم او پرېږدې خم. ډېره مننه. ما ویل منزل ته به یو ځای زمونږ، تا خو را گذار کړم او پرېږدې خم. اوف نشه نشه کاته توبه توبه،
اوف نشه نشه که ته توبه توبه سم دې پې خمار کم او پرېږدې خم ډېر ښه ډېر اعلی ډېره مننه او لاړلې تا ویلې انتظار کوه لاړلې تا ویلې انتظار کوه تا سترګې په لار کړم او پرېږدې خم ډېر ښه ډېر اعلی او چرته به چې لاړې در پسې بتلم چرته به چې لاړې در پسې بتلم ګوره تا کډمار کړم او پرېږدې خم ډېر ښه او مقصده چې زه سیم به مړ شم ستا په مینه کې زه سیم به مړ شم ستا په مینه کې ډېر زیات دې ازار کړمه او پرېږدې خم ډېره مننه ډېره مننه ستاسو هم کوو چې پروګرام کې مینوالو له موږ له وخت ورکړو نو یو جهان مننه بل مرکې پورې ما انضمام ما سره اختشام خان له ورکې اجازت د لوی الله په امان